بچی له د ټوپک نه اوس قلم جوړوم زمې بچی له د ټوپک نه اوس قلم جوړوم زمې بچی له د ټوپک نه اوس قلم جوړوم زمې بچی له د ټوپک نه اوس قلم جوړوم د سپارو د کتابونو د خنزو رزیدي او د خنزو رزیدي سپینې کونترې په وطن د الوتو رزیدي د الوتو رزیدي شاکر صاحب چې دستور ختم کړو د دې سپیره ټوپک جانانا چې دستور ختم کو د دې سپیره ټوپک جانانا چې دستور ختم کو د دې سپیره ټوپک جانانا چې دستور ختم کو د دې سپیره ټوپک جانانا د دې کندر کندر وطن د جوړېدو رزیدي د جوړېدو رزیدي سپینې کونترې په وطن د الوتو رزیدي د الوتو رزیدي نیازک صاحب دیر لمې راوړل د لغمان د موسم سره ګلونه دیر لمې راوړل د لغمان د موسم سره ګلونه دیر لمې راوړل د لغمان د موسم سره ګلونه دیر لمې راوړل د لغمان د موسم سره ګلونه د ملکن په سر راغلي د سپرلو رزیدي او د سپرلو رزیدي سپینې کونترې په وطن د الوتو رزیدي د الوتو رزیدي اخرنی شعر به خپل استاد محترم ارشاد الله خان شاهین صاحب کوم چې د ډیوه پښتو ادبي لیکوال چیرمن دی هغو ته په پښتانه مینه ډالۍ کوم او دا به هغو له ورکوئ ماله نه د خپل ارمان غېږه کې ساه اخلم دما کوما د خپل ارمان غېږه کې ساه اخلم دما کوما د خپل ارمان غېږه کې ساه اخلم دما کوما د خپل ارمان غېږه کې ساه اخلم دما کوما نن مې د ګل پشان نن مې د ګل پشان ارمان د ګل کې دور رزیدي د ګل کې دور رزیدي سپینې کونترې په وطن د الوتو رزیدي د الوتو رزیدي کر کړی بس وسلام